السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ دوستانو خیر وکړئ چې روغ او جوړ به یاستئ په دې هیله چې تاسو مو کتلی وي یو څه مو ترې زده کړي دوستانو که تاسو لا تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو ته هم درسره لایک ورکړئ تر څو زه هم تشویق شم. نو دوستانو راځئ نور وخت مو نه ضایع کوم په درس پیل کوو. دریم لوست ده او آیټم 1 اوله برخه بسم الله الرحمن الرحیم. آیټم 1 اوله برخه ده ان څه معنی ده سینه پشیش کې خبرې کېږي ان په ان خبرې کېږي. ان د کومو نومونو سره استعمالیږي؟ ان د هغو نومونو سره استعمالیږي چې هغه په واول شروع شوي وي. کومو نومونو لپاره استعمالیږي؟ هغو نومونو لپاره چې هغه په واول شروع شوي. دلته یو ځینې مثالونه تاسو ته راغلي هغه به تاسو ته در وښیم. مثال دغسې د ای معنا هم چې وه یو وه خو دا د ان د یو نومونو لپاره استعمالیږي چې په واول شروع شوي. واول تورو کوم تور ته کېږي؟ واول تورې غږ لرونکي توري. که چېرې په یو نوم کې واول توری نه و نو هغه نوم بیخي ستره معنا نه ورکوي. که ډکشنري کې هر رقم هغه ته هغه معنا نه ورکوي. نو په انګلیسي کې واول توري ډېر مهم دي او دغه توري به تاسو سره یادوئ. واول توري څو دي؟ 5 دي چې هغه یو ای ده، ای ده، آی ده، او ده او یو ده. دا څو توري؟ دا 5 توري چې دي واول توري یعنې غږ لرونکي توري دي. که چېرې یو نوم په دغو 5 تورو باندې څرنګه شوی وو شروع شوی وو نو هغه لپاره موږ چې استعمالوو ان به ورسره استعمالوو. دغسې مثال تاسو ته مثالونه رااخیستي دي. اول مثال یې درکړی ده ای ان ایپل، ایپل، ان ایپل. د ان معنا خو چې پوهېږئ چې ده یو ده. دلته اوس ولې ان استعمال شوی؟ ولې ان ده استعمال شوي؟ ان ځکه استعمال شوی چې دا مخکې وویل چې هغه نومونه چې په واول تورو شروع شوي وو. دغه ایپل په کوم توري شروع شوی ده؟ په واول توري. په واول توري. واول توري دلته چې ده ای واول توري ده که نه؟ نو دغه ایپل پسې شروع شوی ده په واول توري شروع شوی ده. نو موږ چې ان ایپل یوه مڼه داسې نشو ا ایپل یوه مڼه داسې نشو ویلی. د کوم هغه لپاره استعمالوو؟ که چېرې دا 5 توري یو نوم په دغو 5 تورو بغیر بل توري شروع شوی د هغې لپاره بیا موږ چې استعمالول مثال په تېر درس کې وو چې بوک، بوک یو کتاب. دلته کتاب اوس په چې شروع شوی په واول تور نه شروع شوی دا په نورو تورو شروع شوی. نو دلته د ا لپاره موږ چې ان نشو استعمالولی. او دا چېرې اپل چې ته وایي ان ایپل، ان ایپل، ایپل چې ته وایي مڼې ته مڼه، ان ایپل یوه مڼه. مثال دغسې یو بل مثال ته رااخیستی ده ان ای ان اورنج، او ار ای ان جي ای ان اورنج. هلته بیا هم ان استعمالیږي. ولې ان استعمالیږي؟ ځکه چې دا هم بیا چې شروع شوی نه په واول توري. واول توري 5 توري کوم غږ لرونکي توري په هغو شروع شوی. دلته بیا هم نورو تورو دغو تورو ته به پام نه کوئ. اول توري ته به پام کوئ. که هغه چې په واول شروع شوی وو او چا ته داسې ووایي چې مثال ته وایي چې یوه مالټه ته وایي نه چې اورنج. مالټې ته چې وایي اورنج څه معنا؟ مالټه. اورنج معنا مالټه. داسې به تاسې نه وایي چې معنا ورته وایي چې اورنج ځکه چې دا په واول تورو شروع شوی. دلته به چېرته استعمالیږي؟ ان به ورته استعمالیږي. مثال دغسې یو بل مثال درته رااخیستی ده ان امبریلا، ان امبریلا، ای ان ان. دلته بیا هم یو هم چې ده واول توری ده، واول توری، واول توری ده. دا هم بیا چې ان یوه چې دا امبریلا چې ته وایي یو ام بي آر ای ډبل ال ای امبریلا چې ته وایي چترۍ ته وایي. چترۍ. دا دغه سپیل به تاسو زده کوئ چې چترۍ ته چې وایي امبریلا وایي. ما مخکې ته ویلي دغه نوم به تاسو یادوئ چې وروسته درسونو کې به ډېر مهم دغه استعمالیږي. وروسته به په دغو خبرې کېږي.
مثال 2 نفره خبرې سره کوي په چترۍ باندې خبرې سره کوي. دلته به تا امبریلا ته وپوهېږي چې امبریل څه ته وایي؟ چترۍ ته وایي. ښه نو بل مثال یې تاسو ته راخیستی ده ان ایګ ایګ دا چې پوهېږي چې دا بیا هم په چی شو څه په اول تور چندل بیا هم ورته ای ورته استعمالوو. ان ایګ یوه ایګ څه معنی؟ هګۍ. ان ایګ یوه هګۍ دا هم په اول تورې شروع شوې ده. او ښه دغه و ستاسو د نن ورځې درس. ښه دا لاندې پسې لیکلي دي دا کتاب ته پام وکړئ. دا جدول کې لیکلي دي ریډ الاود. ریډ څه معنی؟ لوستل. الاود په لوړ اواز سره. ایګ څه معنی؟ هګۍ. پین څه معنی؟ قلم. پین قلم. بیل څه معنی؟ زنګ. او پنسل معنی پنسل. اوس لاندې تاسې پسې وینئ هین چرګه. هین چرګه. ډیسک څه معنی؟ میز. ښه دا و ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي او تلفظ به یې سم یادوئ. دغو نومونو تلفظ به یې یادوئ له سپیل سره. تر بل درسه مو الله امان.